أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تانګيري چې د کهف یعنی څمڅې او رقیم یعنی لوحې خاوندان زمون لکوم ډیرو حیرانونکو نښانو څخه إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. کله چې څو تنو زلمیانو څمڅې ته پناه وروړه وی ویل چې ای پروردګاره مون په خپل ځانګړي رحمت سره سر لوړی کړه او زمون چاره سم کړه.